السلام علیکم ورحمت الله. ورونو تاسو هغه ځای ګوري سولر پلانټ دی، د هغې نه وروسته انشاءالله دلته هم د سولر هغه پلانټ جوړیږي. د افغانستان اقتصاد لپاره یوه مهمه خبره ده. الحمدلله دا ډېره کامیابه پروژه ده په افغانستان کې، او دا هوډ شته چې موږ وشو کولی د انرژي په برخه کې په ځان بسیا شو. ډېرې څېړنې دلته شته چې د افغانستان د لمر نه څومره کولی شي انرژي تولید کړي. د باد د هوا څخه هم افغانستان کې امکانات منابع شته چې انرژي تولید شي، برق تولید شي، او د اوبو انرژي هم شته. دلته الحمدلله ګوري چې په ده باندې په میلیونونو ډالر پانګونه کېږي چې دا ملي پروژې دي. دا داسې پروژې دي چې د افغانستان اقتصاد لپاره همدا اوس دلته لسګونه کسان کار کوي. دا ماشینري ګورئ، دا وسایل ګورئ، دا کسان ځوانان دلته کار کوي، انجینران دلته کار کوي، دا سولر دلته. نو دا دغه هغه برخه ده انشاءالله چې راتلونکي کې 15 کلونو شاوخوا تر 15 کلونو یا 10 کلونو کې افغانستان به د انرژي په برخه کې خودکفایي. تاسو په دې پوهېږئ خویندو او ورونو چې د کال څونه میلیونه ډالره موږ ترکمنستان، ازبکستان او نورو هیوادونو ته د انرژي او د برق لپاره د برق بل ورکوو، چې دا د افغانستان اقتصاد لپاره، ځکه دا پیسې د افغانستان اقتصاد څخه وځي. که چېرته موږ وشو کولی دغسې ملي پروژې عملي کړو، نو انشاءالله به د انرژي په برخه کې هم خودکفا شو، او دغه پیسې به هم بیرته د افغانستان اقتصاد ته پاتې شي، چې دا د افغانستان د اقتصاد څخه به بل هیواد ته نه ځي. نو انشاءالله د انرژي په برخه کې، د اوبو بندونو په برخه کې، او په دې برخه کې به انشاءالله ډېر زر خودکفا شو انشاءالله. جزاک الله خیر.